د یوې نجلۍ په توګه په کراتو کې پرمختګ او په ځانګړي ډول په پاکستان کې خورا ګران کار دی. که لومړی د خپلې ټولنې په اړه خبرې وکړم نو کله چې زه دې مسلک ته راتللم هغه وخت خلکو د نجونو لپاره دا کار مناسب نه ګڼه، خو وروسته مې بیا د کورنۍ په ملاتړ پکې مخته لاړم. د سویلي اسیا په کچه په څومره لوبو کې چې مې ګډون کړی د سرو زرو میډال مې پکې ګټلی دی. نو په دې وروستیو کې مې هم له هند سره لوبه درلوده او ډیر خوند مې هم ترې واخیست. کله چې تاسو له هند سره لوبه کوئ نو لا نوره خواري کوئ او په هغې لوبه کې مې هم د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. ما یو هزاره استاد درلود او هغه د کراتو ماستر و. فکر کوم هغه کومه پیښه یا صحنه لیدلې وه چې یوې نجلۍ پکې خپله دفاع کوله. نو له هغه وروسته یې ماته وویل چې ته هم باید دې مسلک ته راشې او کراتې زده کړې، ستا راتلونکی به ډېر ښه وي. نو ما هم کراتې زده کول پیل کړل او کله چې مې استاد مړ شو له هغه وروسته مې کراتې ډېرې جدي ونیولې. اوس چې په 2020 کال کې د اولمپیک لوبې ترسره کیږي د لومړي ځل لپاره به د کراتو لوبه هم پکې شامله وي. خو د دې لوبې لپاره باید موږ لومړی ومنل شو او د اولمپیک لوبو ته رسېدو لپاره باید موږ ډېرې زیاتې لوبې ترسره کړو او دې کار ته بیا د حکومت د ملاتړ اړتیا ده. ښکاره خبره ده چې تاسو به جلا جلا هیوادونو ته ځئ او لوبې به ترسره کوئ او شرایطو ته به یې ځان برابروئ. هلکانو به تل ټوکې راباندې کولې، ځورولم به یې او ویل به یې چې دا ګوره نجلۍ کراتې کوي. زما خپلوانو هم ډیر مخالفت کاوه، خو د وخت په تېرېدو سره اوس چې کله کومې لوبې ته ځم او بیرته له بریا سره راستنه شم نو هماغه خپلوان مې هوایي ډګر ته لیدو ته راځي او ستاینه مې کوي. نو زه ډیره خوشحالیږم چې ما د خپلو لاسته راوړنو له کبله وکولای شول د دوی مفکوره بدله کړم. نو له میندو او پلرونو مې غوښتنه دا ده چې پر خپلو لوڼو باور وکړي او هغوی ته ډاډ ورکړي چې دې مسلک ته راشي او کراتې زده کړي. په ځانګړي ډول کراچۍ کې یا په ټول پاکستان کې چې کوم حالت روان دي په ځانګړي ډول د نجونو پر وړاندې، نو دوی باید لږ تر لږه دومره وکولای شي چې له خپله ځانه دفاع وکړي.